څه باندې 40 کاله وړاندې میلیونونه افغانانو د خپل ژوند د ژغورلو لپاره خپل کورونه، کلي او ښارونه پرېښودل او پاکستان ته یې پناه یووړه. هغه ماشومان چې د کډوالۍ په لومړیو کلونو کې پاکستان ته رسېدلي وو، نن هغوی پلرونه حتی نیکونه دي او د لمسیانو څښتن شوي دي، او زرګونه نور افغانان شته چې په پاکستان کې زیږېدلي او هیڅکله یې افغانستان نه دی لیدلی. خو نن له 40 کلونو وروسته هماغه کډوال له یوه نوي برخلیک سره مخ دي، د هغه هیواد پرېښودو ته اړ ایستل کېږي چې د عمر ډیره برخه یې پکې تېره کړې ده. خو دا کیسه او دا کډوالي له کومه پیل شوه؟ د 1990 کال د ډسمبر په وروستیو کې شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. جګړې په چټکۍ سره پراخې شوې، کلو او ښارونو ته ورسېدې او میلیونونه افغانان د خپل ژوند د ژغورلو لپاره له خپلو کورونو ووتل. د افغانستان ختیځ او سویل ته د پاکستان اوږده ګډه پوله د ډیرو کورنیو لپاره تر ټولو نږدې د خوندي ځای په توګه پاتې شوه. د 1980 کلونو تر منځنیو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3.3 میلیونو ته رسېدلی و، چې هغه مهال د نړۍ له سترو کډوالۍ بحرانونو څخه ګڼل کېده. کله چې په 1990 کال کې شوروي ځواکونه ووتل، ډیرو افغانانو هیله لرله چې جګړه به پای ته ورسیږي، خو برعکس افغانستان د مجاهدینو ترمنځ په کورنیو جګړو کې ښکېل شو. د کابل او نورو ښارونو سختو جګړو د بې ځایه کېدو نوې څپه رامنځته کړه او ګڼو نورو کورنیو یو ځل بیا پاکستان ته پناه یووړه. تر دې وروسته په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. که څه هم په ځینو سیمو کې جګړې کمې شوې، خو د جګړو دوام، اقتصادي ستونزې، وچکالي، پر تعلیم بندیز او د ښځو خبریالانو، دولتي کارکونکو او یو شمېر قومي او مذهبي اقلیتونو اندېښنې د دې لامل شوې چې زرګونه نور افغانان یو ځل بیا پاکستان ته ولاړ شي. د 2001 کال د سپټمبر د 11 له بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. جګړو یو ځل بیا د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ چټکه کړه. په همدې وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د معلوماتو له مخې یوازې په 2002 کال کې 2 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. تر 2015 کال پورې د بیرته ستنېدونکو شمیر 4.2 میلیونو ته ورسید او تر 2009 کال پورې له 15 میلیونو څخه ډیر افغانان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي وو. خو په 2021 کال کې د کډوالۍ څپه یو ځل بیا شروع کیږي. د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان یو ځل بیا پاکستان ته ولاړل. د پاکستان د حکومت د اټکل له مخې د 2021 کال وروسته شاوخوا 600 زره نور افغانان پاکستان ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یونیسیار د معلوماتو له مخې له 2021 کال وروسته لږ تر لږه 1.8 میلیونه نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له 1990 څخه تر 2021 پورې د افغانستان هر لوی سیاسي او پوځي بدلون د کډوالۍ نوې څپه رامنځته کړه. همدا لامل و چې د افغانانو میلیونونه وګړي د لنډ وخت لپاره نه بلکې د لسیزو لپاره په پاکستان او نورو هیوادونو کې پاتې شول. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره اوږدې مودې وروسته ولې پاکستان د دوی د ایستلو پرېکړه وکړه؟ کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ، میلیونونه افغانان پاکستان ته کډوال شول. په همدې وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یونیسیار د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نور نړیوالو ادارو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره پروګرامونه پیل کړل. نړیوالې ټولنې د کډوالو او کوربه سیمو لپاره مالی او بشري مرستې برابرې کړې او پاکستان د څو لسیزو لپاره د نړۍ له سترو کوربه هیوادونو څخه شو. پاکستان تل وایي چې د څه باندې 40 کلونو لپاره یې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په بدل کې نړیوالې ټولنې پاکستان ته څومره مرستې ورکړي؟ آیا رښتیا هم پاکستان د افغان کډوالو په نوم میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي؟
په تیرو 15 کلونو کې پاکستان د افغان کډوالو د کوربتوب لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د میلیارډونو ډالرو مالی مرستې ترلاسه کړې دي. د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د مرسته کوونکو هیوادونو د آرشیفونو او د نادولتي سازمانونو د معلوماتو پر بنسټ د ترسره شویو څېړنو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د ورکړل شویو مرستو ټولیز ارزښت له 15 میلیارډو امریکایي ډالرو څخه متحده ایالات په ځانګړي توګه د سړې جګړې پر مهال د دغو مرستو تر ټولو لوی تمویلونکی و. یوازې د 1980 لسیزې په اوږدو کې امریکا پاکستان ته د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت بشري او نورې مرستې برابرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یونیسیار د معلوماتو له مخې یوازې تر 2004 کاله پورې د ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره له 1.1 میلیارډ امریکایي ډالرو څخه ډیر لګښت کړی و. په 2009 کال کې د رها یا د کډوالو او کوربه سیمو د ملاتړ پروګرام پیل شو. د یونیسیار د رسمي معلوماتو له مخې د دې پروګرام لارې تر 2023 کال پورې له 4.2 څخه زیاتې پروژې پلي شوې. د پروګرام ارزښت شاوخوا 240 میلیونه امریکایي ډالر و او نږدې 12.4 میلیونه کسان ترې ګټمن شول. د دې پروژو ډیره برخه په پاکستان کې د ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو د اوبو رسولو او نورو عامه خدمتونو د ښه کولو لپاره و. دلته یو بله مهمه پوښتنه راپورته کیږي: دا مرستې څومره پر افغان کډوالو ولګېدې او څومره یې په پاکستان کې د ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه خدمتونو د پراختیا لپاره وکارول شوې؟ د نړیوالو ادارو په وینا د مرستو یوه مهمه برخه د کوربه ټولنو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې وه څو د کډوالو له امله پر محلي خدمتونو فشار کم شي. د رسمي اسنادو له مخې د نړیوالو مرستو ټول هدف یوازې افغان کډوال نه و. د دغو ګټه اخیستونکو شاوخوا یوازې 15% پاکستانیان او 15% افغان کډوال وو. دا پروژې د ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، د څښاک اوبو، سړکونو، معیشت او نورو عامه خدمتونو د ښه کولو لپاره پلي شوې. نو د رسمي اسنادو له مخې د نړیوالو مرستو یوه مهمه برخه په پاکستان کې د عامه خدمتونو د پیاوړتیا لپاره لګول شوې. نه دا چې ټولې مرستې یوازې په مستقیم ډول افغان کډوالو ته ورکړل شوې وي. اوس پوښتنه دا ده چې افغان کډوالو پاکستان ته څه ګټه ورسوله؟ د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یونیسیار او نړیوال بانک راپورونه ښیي چې افغان کډوالو د پاکستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه لرله. زرګونه افغان سوداګر او متشبثین په پاکستان کې په کوچنیو او منځنیو سوداګریو، ترانسپورت، ساختماني سکتور، کرنه، د غالیو او وچو میوو په سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو او نورو اقتصادي فعالیتونو کې بوخت. دوی نه یوازې د لسګونو زرو کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړې وه، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټي اړیکو په پراختیا کې هم مهم رول لوبولی و. په اسلام آباد کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پخوانی سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال په 2014 کال کې ویلي و چې افغان کډوال په پاکستان کې تر 10 میلیارډو امریکایي ډالرو پورې پانګه لري او پاکستان هر کال له افغان کډوالو څخه څه باندې 2 میلیارډه ډالر عاید ترلاسه کوي. نو اوس ویلی شو چې افغان کډوال یوازې د نړیوالو مرستو ترلاسه کوونکي نه وو، بلکې د پاکستان د اقتصاد یوه فعاله برخه هم وه. د نړیوالو سازمانونو راپورونه او د اقتصادي چارو د کارپوهانو ارزونې ښیي چې د افغان کډوالو اقتصادي حضور د پاکستان د کار بازار، محلي اقتصاد او سوداګریز فعالیتونو پر ودې د پام وړ اغیز درلود. نو اوس پاکستان ولې افغان کډوال وباسي؟ د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان وکړ. د دې پلان له مخې هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید له پاکستان ووځي او که ونه وځي د نیولو او ایستلو له بهیر سره به مخ شي. که څه هم دغه پلان د ټولو بې اسناده بهرنیانو لپاره اعلان شوی و، خو په عملي توګه یې ډېره اغیزه پر افغان کډوالو وکړه، ځکه د بې اسناده بهرنیانو لویه برخه افغانان وو. د پاکستان حکومت د دې پریکړې لپاره څو دلیلونه وړاندې کړل.
لومړی اسلام آباد وایي چې په وروستیو کلونو کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی او حکومت ادعا وکړه چې یو شمیر بریدګر له افغانستان څخه پاکستان ته وړي، نو ځکه د بې اسناده بهرنیانو شتون امنیتي خطرونه زیاتوي. د افغانستان اوسنی واکمن چارواک دا ادعا بیا رد کړله او په ځلونو ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې باید افغان کډوالو ته منسوبې نشي. دویم دلیل، پاکستان وایي هر هیواد حق لري چې خپل د کډوالۍ قانون پلی کړي او هغه کسان وباسي چې د قانوني اسنادو پرته په هیواد کې ژوند کوي. پاکستان د 1951 کال د کډوالو کنونسیون غړی نه دی او د کډوالو لپاره ځانګړی ملي قانون هم نه لري. له همدې امله د بهرنیانو اړوند خپل کورني قوانین عملي کوي. دریم دلیل، اقتصادي ستونزې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې هیواد یې له سخت اقتصادي بحران، لوړ انفلاسیون، بیکارۍ او پر روغتیا، ښوونې او نورو عامه خدمتونو د زیات فشار سره مخ دی او د میلیونونو کډوالو اوږدمهاله کوربتوب نور ورته اسانه نه دی. د پاکستان اقتصاد په وروستیو کلونو کې له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی او د 2024 کال د رسمي معلوماتو له مخې د هیواد ټول بهرنی پور او بهرنی مالي ژمنې شاوخوا 138 میلیارډه امریکایي ډالرو ته رسیدلي دي. پاکستاني چارواکي استدلال کوي چې په داسې اقتصادي شرایطو کې د میلیونونو بهرنیو وګړو کوربتوب د دولت پر مالی سرچینو او عامه خدمتونو لا زیات فشار واردوي او له همدې امله د بې اسنادو بهرنیانو د بیرته ستنولو پریکړه د اقتصادي اړتیاو یوه برخه هم ده. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د فرضي کرښې امنیتي ستونزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې باوري هم د دې پریکړې په رامنځته کېدو کې مهم عامل بلل کېږي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول ټینګار کوي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه د امنیت، قانون او اقتصادي شرایطو پر بنسټ شوې ده. د دې پریکړې له عملي کېدو وروسته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بېساري ډول چټک شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یونیسیار او د کډوالو نړیوال سازمان IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 څخه د 2024 کال د جون تر 15 پورې له پاکستان څخه شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې ډله کې داوطلبانه ستنېدونکي ایستل شوي او هغه کسان شامل دي چې د پاکستان د بیرته ستنولو د پالیسۍ له امله یې هیواد پرېښود. ملګري ملتونه وایي چې د دغو راستنېدونکو له امله د افغانستان نفوس په وروستیو کلونو کې شاوخوا 10 سلنه زیات شوی او دې وضعیت په هغې هیواد کې بشري کړکېچ نور هم ژور کړی چې لا هم تر ډیره په نړیوالو بشري مرستو متکي دی. د دې کورنیو ستنېدل په داسې حال کې روان دي چې افغانستان له سختې وچکالۍ، اقتصادي ستونزو او د کاري فرصتونو له کمښت سره مخامخ دی او ډیری راستنېدونکي کورنۍ د سرپناه، خوړو، روغتیايي خدمتونو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 20 میلیونه څخه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د راستنېدونکو کډوالو زیاتوالی پر شته سرچینو، روغتیايي خدمتونو، ښوونیز نظام او بشري مرستو لا ډیر فشار واردوي. له څه باندې 40 کلونو له تېرېدا لا هم د افغان کډوالو موضوع د سیمې له سترو بشري او سیاسي ننګونو څخه ده. د افغانستان په معاصر تاریخ کې نږدې هر ځل چې سیاسي نظام بدل شوی ورسره د کډوالۍ یوه نوې څپه هم رامنځته شوې ده. د دغو څپو په ترڅ کې نه یوازې عام خلک بلکې زرګونه لوستي، مسلکي، تجربه لرونکي افغانان هم له هیواده وتلي دي. هغه قشر چې کولی شوی د هیواد په بیارغونه او پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د تیرو لسیزو تجربې ښیي چې د افغان کډوالۍ تر ټولو لوی عوامل سیاسي بېثباتي، جګړې، د نظامونو بدلون، اقتصادي ستونزې او د خلکو نارضایتي دي. همدا اوس هم ګڼ شمېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان د ناقانونه او خطرناکو لارو د هیواد پرېښودو هڅه کوي. بیکاري، اقتصادي ستونزې، له راتلونکي څخه ناامیدي، د حکومت له کړنو نارضایتي، پر زده کړو او کاري فرصتونو محدودیتونه او نور ټولنیز عوامل هغه لاملونه دي چې ډیری ځوانان او کورنۍ
کډوالۍ ته اړ باسي. که دا لړۍ همداسې دوام وکړي او د هر سیاسي بدلون په بدل کې د کډوالۍ نوې څپه رامنځته شي، افغانستان به هر ځل د خپلو بشري پانګو یوه بله مهمه برخه له لاسه ورکړي او له دې سره افغانستان په بېلابېلو برخو کې نور هم وروسته پاتې کیږي. د دې ستونزې دوامداره حل یوازې د کډوالو په ایستلو یا د سرحدونو په تړلو کې نه دی، بلکې په داسې افغانستان کې دی چې خلک پکې د امنیت، قانون، کار، سیاسي ثبات، زده کړو، عدالت او راتلونکي هیله ولري، څو هیڅ افغان د خپل وطن پرېښودو ته اړ نشي.